ملتپال طالب پاکستان غواړي موږ ته جاسوسان واستوي. د اسلامي امارت یو غړي مفتي عبدالحکیم په خپلو تازه څرګندونو کې د عمران خان د خبرو په هکله سخت غبرګون ښودلی او پاکستان ته یې د پیغور په شکل سره وویل چې دوی د موږ ته مسلکي کسان نه راستوي، له نړیوالو قرضونو څخه د ځان خلاص کړي. مولوي حکیم وویل د تیرې ادارې 15 لکه کارکوونکي شته، 15 لکه نه زیات کسان بسنه کوي. دا د افغانستان اسلامي امارت په دفترونو کې کار کوي. عمران خان او د پاکستان دولت د مسلکي کسانو په نوم موږ ته استخباراتي جاسوسان نه راستوي. موږ دې ته څه اړتیا نه لرو، موږ مسلکي کدرونه ډیر زیات لرو. هغه د دوی د مسلکي کدرونو په هکله د تمسخر په شکل وویل چې رحمان ملک د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر و. قل هو الله سورت اخلاص د کاغذ له مخې نشو ویلی. دا د پاکستان مسلکي کدرونه، نو دوی به موږ ته څه راکړي. هغه عمران خان او پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ او زیاته یې کړه چې دی په دې څرګندونو غواړي په افغانستان کې د طالبانو او ملتپالو افغانانو ترمنځ تشه رامنځته کړي. مولوي عبدالحکیم زیاته کړه چې عمران خان د عیسی په لاس جوړ شوی مشر دی او هغه خوشحاله کول غواړي. د عمران خان په دې خبرو د عامو افغانانو یو شمېر سیاسونو سخت غبرګونونه راوپارېدل. رحمت الله نبیل دا کار پنجابیانو ته د افغانستان سپارل وبلل. حامد کرزي وویل چې موږ خپل مسلکي کدرونه لرو، پاکستان ته اړتیا نشته. او د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویل اړتیا نشته چې له پاکستانه مسلکي کسان افغانستان ته راشي، موږ هر څه لرو. عام افغانان په ټولنیزو رسنیو کې له طالبانو وغوښتل چې پاکستان دې له داسې کړنو او څرګندونو راوګرځوي.